السلام علیکم دوستانو. تېره شپه بیا په ټي10 لیګ کې 3 لوبې ترسره سولې چې ډېر افغان لوبغاړي پکې ولوبېدل، خو نوین الحق د تېر په څېر یو ځل بیا ښایسته په زړه پورې بالینګ ترسره کړ، 2 ویکټ یې ترلاسه کړل او لوبډلې بریا هم خپله کړل. په تېره لوبه کې هم نوین الحق ډېر ښایسته بالینګ کړی و، هلته په هغه لوبه کې هم 2 ویکټې اخیستې وې، په اوله لوبه کې هم 8 منډې سرپور کړې وې. نوین الحق تر دې مهاله ډېر ښایسته پرفارمنس کړی دی، ډېر په فورم کې دی. دا لوبه د ټیم ابيزوبۍ او د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلو ترمنځ ترسره سول. د ډیکن ګلیډیټرز لوبډلې سره بیا حمید حسن ولوبېدی چې هغه هم ډېر زبردسته بالینګ وکړ، خو 1.5 اورونه یې ترسره کړل چې آخري بال ته ټپي سو، بیا آخري بال نه وکړي، آخري بال د ده پر ځای باندې انور علي وکړ چې دوی لوبه وبایلل. د ټي10 لیګ 2مه لوبه کې بیا ډیلي بولز لوبډلې بریا خپله کړل. د ډیلي بولز لوبډلې سره 3 افغان لوبغاړي ولوبېدل، رحمان الله ګربز، ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي. رحمان الله ګربز چې 26 منډې ترسره کړلې، ډېر زبردسته بیټینګ یې وکړ. فضل حق فاروقي بیا 2 اورونه کې 21 منډې ورکړلې، کومه ویکټ یې نه کړه ترلاسه. که څه هم فضل حق فاروقي ویکټ نه ده ترلاسه کړې، خو بیا هم ډېر زبردسته بالینګ کړی دی، منډې یې ډېرې کمې ورکړې دي. ګلبدین نایب په 2 بالونو باندې 14 منډې ورکړلې چې له توپ اچونې څخه لیرې سو. هغه پرلپسې 2 نو بالونه وکړل، له دې امله نور اور کولو ته پرې نه ښودل سو. دا لوبه ډیلي بولز لوبډلې وګټل چې نایب بریویس لوبډلې وبایلل. د ټي10 لیګ 8مه لوبه د بنګال ټایګرز لوبډلې وګټل. دا لوبه د نارترن وریروس او بنګال ټایګرز لوبډلو ترمنځ ترسره سول چې بنګال ټایګرز لوبډلې بریا خپله کړه او نارترن وریروس ماتې وخوړه. د بنګال ټایګرز لوبډلې سره افغان لوبغاړي 2 دانې ولوبېدل، یو حضرت الله عزازی او بل کریم جنت. کریم جنت 14 منډې وکړلې اوټ سو، او حضرت الله عزازی بیا 18 منډې وکړې. کریم جنت په بالینګ کې هم ډېر زبردسته بالینګ وکړ، 1 ویکټ هم ترلاسه کړله او لوبه یې وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.